د فضائل رمضان د اولې برخې مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. د رمضان د میاشتې روژه وروسته تر تحویل د قبلې فرض شوه. مخکې امت مسلمه او بیت المقدس ته لمونځ کوه، بیا د الله له طرفه څخه امر وسو چې تاسې کعبې شریفې ته لمونځ کوئ. نو چې کعبه بدله سوه، له هغه څخه بعد شهر رمضان روژه پر امت مسلمه باندې فرض سوه. د شعبان په میاشت کې د هجرت 18 میاشتې تېرې سوي وې. هندي د هجرت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک له مکې مکرمې څخه هجرت وکړ مدینې منورې لره، د هجرت پر 18مه میاشته باندې د روژې مبارکې فرضیت امت مسلمه ته د الله له طرف څخه صادر سو. په دې کې حکمت څه دی چې الله جل جلاله امت امر کړ روژه نیولو سره، او د اسلام د ارکانو څخه دریم رکن هم دی. په دې کې دوه سببه علماء کرام وایي. یو خو په روژه کې سکون د نفس اماره راسي. نفس اماره هغه دی چې انسان په بدو سره امر کوي، شهوات ساړه سي. نو کوم وخت چې د انسان نفس وږی سي، ټول جوارح ټول اندامونه وږي سي، نو دلته تسبیح د باطن راسي، د الله جل جلاله د یو امر امتثال راسي، په هغه باندې عمل راسي. نو کوم وخت چې ټول بدن وږی سي، دلته صفایي د قلب د کدوراتو صفایي د قلب راسي. صوم یعنې د روژه په لغت کې مطلق امساک ته وایي، خو شرعاً څه نه خوړل او شرعاً بدې خبرې نه کول، په سترګو باندې بدو ته نه کتل، او په لاسو باندې بد نه رااخیستل. نو یو علت دا دی چې په دغه میاشت کې چې انسان وږی سي، تسبیح د باطن راځي. الله جل جلاله همیشه مؤمن امر کوي په دې سره چې ځان ته قریب کی، وای ما ته قریب سه، جنت ته داخل سه، د جنت اسباب ولټوه. او دوم علت او سبب علماء کرام دا ښیي چې هغه خلک چې شتمن خلک وي، سرمایداره خلک وي، هغو ته به حال د فقراو ور معلوم سي چې دی وږي، ډوډۍ ته هوا کیږي، ډوډۍ خوند ورکوي، خوړلی نه سي. نو دا احساس به پیدا کی چې داسې خلک سته چې روژه هم نه یي، الله هم نه یي منع کړی له خوراک څخه، لیکن د خوراک څه نه لري چې ویې خوري. نو هغه شتمنو خلکو ته به هغه د وږو خلکو، د فقیرانو خلکو حالت او د هغو احساس به ورلره معلوم سي، د هغو د درد احساس به پیدا کی چې داسې خلک هم سته چې خوله یې خلاصه وي، خو لیکن په لاس کې څه نه لري چې ویې خوري. او دغه رنګه بشیر حفیظ رحمت الله علیه مبارک وایي په ژمي کې وخت خمیس کښلی و، یو ځای اور کړی و. یو سړی ورته رالی، ورته ویې ویل چې په دې یخ کې تا قمیص څنګه کښلی دی؟ وایي ده ورته وویل چې فقرا ډیر دي، مسکینان ډیر دي، چې داسې خلک سته چې قمیص نه لري چې د ځان یخني په ورکه کړي. خو زما سره دومره طاقت نه و چې ټولو فقراو مساکینو ته زه کالي ورکم. نو مې خپل قمیص وکښی په دې وجه باندې چې د هغو په حال زه هم ورشریک سم، او د هغو له درد څخه زه هم دردمن سم. نو ځکه بعضو اولیاء الله تعالی العارفین، هغه اولیاء الله چې الله جل جلاله ته ور قریب و، وایي هغو چې به خوراک کاوه دا دعا به کوله: اللهم لا تؤاخذني بحق الجائعين، یا رب موږ منسه په حق سره د وږو خلکو، هغه خلک چې له وږي بېدېږي او موږ ماړه سو، الله د هغو په حق باندې مو منسه. او دغه رنګه سیدنا یوسف علیه السلام وایي په هغه وخت کې چې یو وچکالي راغله، قحط سو، بارانونه ورک سول، خلکو کې وچکالي سوه، لوږه سوه، که څه هم د ده په کور کې به ډېر څه وه، خو لیکن د نه خوړل ځان بې وږی وږی ساتئ په دې وجه باندې چې د فقراو سره په دې حال باندې شریک سي، فقراو سره په دې حال باندې شریک سي.
نو سبب د روژې علما کرام یو دا بیانوي چې هغه خلک چې په نس ماړه دي هغه خلک به دا درد او احساس پیدا کی چې ډیر خلک د لوږې او ډیر خلک د تندې څخه پریشان وي د دې وس نه لري چې ځان موړ کی نو زه چې د رمضان په میاشت کې وږی سوم څومره مې پر بدن تکلیف دی پر هغه فقراو مساکینو باندې سر وکال دومره تکلیف وي دا ابوهريره مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایلی دی اذا دخل شهر رمضان کوم وخت د رمضان میاشت داخله سي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د اسمانو دروازې خلاص سي د جنتو دروازې خلاص سي او د جهنم د دوزخو دروازې بند سي او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وی شیطانان وتړل سي بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي اذا كان اول ليله من شهر رمضان کوم وخت اول شپه د رمضان د میاشتې داخله سي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی شیطانان وتړل سي او مردة الجن هغه سرکشه پیرانان وتړل سي او غلقت ابواب النار هغه دروازې د دوزخ وتړل سي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وفتحت ابواب الجنان او ابواب الجنان د جنتو دروازې خلاص سي د روزې د تر اخره پورې او دغه رنګ یو आवाज وسی انسانانو لره ای خلکو چې شیاس شکی وکي او بدو چې بدیاس توبه الله ته وکړي او الله ته مخکي ولله وتقاء من النار په دغه میاشت کې الله جل جلاله انسانان له ورس ازادي وذلك في كل ليله فهر شپه د رمضان کې الله جل جلاله انسانان له ورس ازادي او دغه رنګ د ابوهريره څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من صام رمضان ایمانا واحتسابا کچا د رمضان روزه ونیوله مؤمن ول ایمان سره ونیوله او د ثواب نیت ونیوله او غفر له ما تقدم من ذنبه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه مخکنه ګناهونه به الله ټول ورمعاف کړي او دغه رنګ د ابوهريره څخه روایت دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يبشر اصحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک او صحابه کرامو باندې زیری کوي چې قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل د روزې میاشت رااله مبارکه میاشت رااله الله جل جلاله په دې کې پر تاسو باندې روزه فرض کړې ده تفتح فيه ابواب الجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې په دغه میاشت کې د جنت دروازې خلاصيږي د دوزخ دروازې بنديږي او شیطانان تړل کیږي فيه ليله په دغه میاشت کې شپه ده خیر من الف شهر تر زر میاشتو خیر ده من حرم خیرها فقد حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه میاشتې له خیر څخه کڅوک محروم سو به قسمت سو هغه نو د الله د رحمت څخه به قسمت سو او دغه رنګ بر روایت دی د ابوهريره څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وای پر مؤمنانو باندې تر دغه خیر میاشت بلنه سره کړی او پر منافقینو باندې بیا تر دغه شر میاشت نه سره کړی نو دا د خیر میاشت د مؤمنانو د فاره او دغه رنګ عبدالرحمن بن عوف راتونو وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په رمضان د میاشتې صفات کاوه ول ان رمضان تحقیق سره د روزې میاشت الله پر تاسو باندې فرض کړی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل فمن صامه وقامه ایمانا واحتسابا رسول الله و انی سننت للمسلمین قیامه ما بیا تاسو ته پاره یو طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم غوړه کړی ده چې هغه قیام د شپې دی یعنی د شپې لمونځ کول دي چې هغه تراویح لمونځ دی چې دا به څوک اته رکعاته کوي څوک شپږ رکعاته کوي او اهل سنت والجماعت عقیده او مذاهب اربعه ټول دادي چې هغه
شل رکعته دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا د دغه میاشت روژې ونیولې او د دغه میاشت تراویح یې وکولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خرج من الذنوب کیوم ولدت امه، داسې به له ګناهو پاک سي لکه کم ماشوم چې له موره پیدا سي. څومره معصوم وي څومره پاک وي دغه مؤمن بنده، که نارینه وي که ښځینه وي، د رمضان روژه ونیسي او تراویح لمونځ وکړي، دغه مؤمن داسې له ګناهو څخه پاک سو لکه هغه ماشوم چې له موره پیدا سي، څومره معصوم وي څومره پاک وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وی من ادى فریضه فيه، که چا په دغه میاشت کې فرضي عبادت وکړي، کان کمن ادى 70 فریضه فيما سواه. رسول الله ویل که په بل میاشت کې چې اویا واره هغه فرضي عبادت وکړي او په دغه میاشت کې یو وار وکړي، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وی په ثواب کې سره مساوي دي. یعنې په نور میاشت کې لمونځ کول فرضي لمونځ او یا واره، خو د رمضان په میاشت کې یو واره دا سره مساوي جوړیږي. دغه رنګه زکات په نور میاشت کې سړی باسي، د رمضان په میاشت کې چې سړی وباسي په اویا باندې دی. نو هر هغه عبادت چې په نور میاشت کې فضیلت او تضاعف ډیروالی لري، په رمضان کې تر ټولو میاشتو ډیر بهتري او ډیر ثواب لري. او دغه رنګ سلمان فارسی رضی الله عنه مبارک وایي خطبنا رسول الله فی اخر یوم من شعبان، رسول الله صلی الله علیه وسلم د برات په اخر ورځ باندې وعظ او نصیحت کاوه و امت مسلمه لره. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سوای یا ایها الناس قد اضلکم شهر عظیم، انسانانو په تاسو باندې یو غټه میاشت رااله، شهر مبارک د برکت میاشت رااله، شهر یو میاشت فيه په دغه میاشت کې لیلتون یو شپه د هغه خیر د تر زورو میاشتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم و امت مسلمات څه فرمایي؟ جعل الله صيامه فريضة، رسول الله وایي دغه روژې الله پر تاسو باندې فرض کړي دي. وقیام لیله تطوعا، د شپې عبادت دی بیا هغه نفلي عبادت دی لکه تراویح. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تقرب فيه بخصلة من الخير، که چا یو د خیر عمل په دغه میاشت کې وکړي، کان کمن ادى فریضة فيما سواه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لکه په بله میاشت کې چې سړی فرضي عبادت وکړي او په دغه میاشت کې نفلي عبادت وکړي، دا په ثواب کې سره برابر دي. او من ادى فریضة فيه، که چا فرضي عبادت په دغه میاشت کې وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کمن ادى 70 فریضة فيما سواه، لکه په بله میاشت کې سړی اویا واره فرضي عبادت وکړي او د رمضان په میاشت کې یو وار وکړي، دا په ثواب کې سره برابر دي. نو دا شل رکعته تراویح لمونځ دی، نفلي لمونځ دی، سنت لمونځ دی، خو د فرضي ثواب الله جل جلاله امت ته په دغه تراویح کې ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وهو شهر صبر، دا د صبر میاشت ده. د نس پر لوږه به هم صبر کوي، د سینې پر تنده به هم صبر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي صب والصبر ثوابه الجنة، د صبر ثواب جنت دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شهر مساوات، په دې کې فقیر او ګدا یو ډول وي. فقیر هم روژه وي، د ګدا هم روژه وي، د باچا هم روژه وي. باچا او ګدا او فقیر ټول اعلی سویه دي. وشهر یزاد فی الرزق المؤمن، د مؤمن په رزق کې پراخي راځي په دې میاشت کې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي من فطر فيه صائما، که چا په دغه میاشت کې روژتي ته خوراک ورکوي، کان له مغفرة من ذنوبه، دا به د ده د ګناهو دپاره کفاره سي. وعتق رقبة من النار، د ده بدن به الله له اوره ازاد کړي. وکان له مثل اجره من غیر ان ینقص من اجره شیء، الله جل جلاله به دومره ثواب د ته ورکړي دا د روژتي پر خوراک باندې چې دی روژتي ته خوراک ور برابروي، څښاک ور برابروي، لکه د هغه د روژې ثواب د هغه د به هم نه په کمیږي، د ته به هم پوره ثواب رسېږي. صحابه کرام ورته وویل قلنا یا رسول الله لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم. صحابه کرام ورته یا رسول الله موږ ټول هغه خلک نه یو چې په کور کې څه ولرو
او روژتي په عذر کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه ورته وایي و که چا یو غړپ شیدې ورکړلې یا یوه خرما ورکړله او شربت من ماء او یا یو غړپ اوبه ورکړلې یا یې صائم روژتي موړ کړی سقاه الله من حوزي الله به زما د حوض کوثر څخه دته دغه انسان ته چې روژتي ته اوبه ورکوي روژتي ته خرما ورکوي زما په حوض کوثر بیا الله اوبه کي چې له هغه وروسته بیا تنده نسته حتی يدخل الجنه دغه انسان به جنت ته بیا ننوځي نو محترمینو دا د مغفرت او د رحمت میاشت ده الله جل جلاله دې موږ توفیق راکړي چې ځانونه ورته په تایا کې کړو او د فقراء او د مساکینو درد په زړه کې پیدا کړو او د هغو د روژه مات بندوبست وکړو اوس لا وخته چارې دي په فضایل رمضان کې به انشاءالله الرحمن د رمضان د میاشتې فضایل او په هغه کې کوم اعمال چې مؤمن لره مناسب دي هغه ټول درته بیان کړو الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې فضایل رمضان خپرونه تر پایه سره واورو او الله دې ماته توفیق راکړي چې تر پایه درته ووایم نو راځئ په غور یې واورو عمل ورباندې وکړو د تور قبر دپاره به مو رڼا وي د زکندن د هغه سخت شیبو حالاتو دپاره به وسایو وي راته او د قیامت د هغه غټې تندې دپاره به زموږ دپاره اوبه وي او د قیامت د هغه غټې لوږې دپاره به زموږ دپاره هغه مړوالی وي په ورځ قیامت به ډېر انسانان له تندې به یې ژبې پر سینه باندې پرتې وي ډېر انسانان به دومره وږي چې په دنیا کې دومره جوع وږه نسته خو هغه خلک چې د رمضان میاشت پر هغه طریقه باندې لکه څنګه چې د الله رسول موږ ته بیان کړې ده هغه روژه ونیسي د هغه عظیمې ورځې له لوږې او له تندې څخه به الله نجات ورکړي احادیث شهر رمضان في فضل صيامه وقيامه الصبحة أولا بياتر أودير شمس صبحي بري حديث رقم أول بياتر آتم بري دا إمام حفظ ابن عساكر چې په 686 کې وفات شوی دی د هغه کتاب دی والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته برای حمایت از ما لطفاً چینل را سابسکرایب کنید